سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ. ملګرو، تاسې به یو پنجابی ملا لیدلی، یو پنجابی پیر به م لیدلی وي چې په شف شف سرکار باندې مشهور دی. ټیک ټاک کې ویډیوګانې راځي ډېرې، خلک تسبیح اړوي او چف کوي، بیا دمونه اچوي، 4 دانې 5 دانې دمونه اچوي او ډېر عجیب و غریب کارونه کوي. کله وایي چې ړانده بنا کوم او کله شل او معیوب خلک راپاڅوي او وایي دا دې جوړ مې کړله. او د دې ترڅنګ کله کله خو د خلکو د سترګو نه زنځیر او د چا نه میخونه داسې عجیبه کارونه کوي. ویل کېږي چې دا ټول یو ګپ دی، ګنګړپي ده او د پیر روانه کړې ده او ډېر خلک ورباندې انتقاد کوي، ډېر خلک ورباندې هغه څوک چې غولولي دي هغې ورباندې عریضې هم کړي دي او څوک یې ورسره نه مني. خو نن مې فیسبوک کارول او په فیسبوک کې یو ویډیو راغله چې لیکلي وو چې پټانو کا حق خطیب. دا د دې چې کوم پنجاب کې کوم یو هغه ګمراه دی او خلک ګمراه کوي، بېلارې کوي او پیسې وهي او نور ډېر کیسونه. او د هغې باندې هغه اقرار الحسن په نامه یو ژورنالست دی، هغه ورباندې ډېر زیات تحقیق کړی دی او دې پسې رااخیستی دی، غواړي چې دا ختم کړي. نو د پښتنو حق خطیب په نامه یو ویډیو راله، همدغه شف شف سرکار یادوي. نو ویډیو مې وکتله، راځئ تاسې سره یې وګورو. ویډیو کې به پښتون دی چې عین هغه کارونه کوي کوم کارونه چې دا د پنجابي پیر کول. نو خبرې خپل نه اوږدوم، راځئ دا ویډیو ګورو او بیا اخره کې ورباندې یو نظر ورکوم. قطار جوړ دی، مخلوق ورته راغلی ولاړ دی. دا کوم کوڼ دی، کاڼو علاج کوي، چکچک یې ووهلی وی، اواز دې واورېد، ګونګی هم دی. ښایسته ځوان دی بېچاره، خبرې نه شي کولی، نه اورېدی شي. ماشاءالله سمه خخته ده. الله الله وشابه الله الله تیز وی الله 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 یا سلامو يا سلام زبس نور سکه کاکا خپې کار نه کوي. يو قدم ورا يو قدم ورا الله بحكم الله بحكم ايه زاد مال الاسرار مال الاسرار جدي تبري اغلى اسوي سماعتي مدي سخت درتي خير ما شاء الله ډیر ښه شپږ قدمه دی قدم ورا الله ميتا جدي وا دې اورېده، ما شاء الله قدمه دی واغشته ورته وایي شپږ قدمه دې واغستل. دا ورته وایي دا خو مونږ هر وخت کې الو، که نه ویډیو سر نه کوي خو وایي ورئ وایي دا خو مونږ هر وخت کې الو، یعنې دومره قدمونه خو زه اخیستی شم. دا زما رګ باندې د رګ نه ډېرې مخالې جوړ شي. غیر ملازم دا اندریم زلي د کوم ځای نه راځي د ماجر بازار جوړ په پوزیشن په بوټه شل نه فرق دی باندې په روپیا کې څه په روپۍ کې خو نیم په نیمه شنو، لکه ما خو به ډوډۍ په ناسته خو په ملاسته خوړله، مونځ به په ناست یو. اوس ماشاءالله کې خیر روټۍ په ناست خورم، مونځ هم په ناستې کورسې کې کوم او د اسمات یې ما خبره چې دا خرم ښه گزارو شو ډېره گزاره شو. خدا چې د پناټو مې درد ډېر لا په مزه به کېږي کنه مزه به کېږي. مونږ راځو، مونږ به چې ته په ورځ مونږ نه یېرو ګرمو د غوا ګرم پی ولا پاخه کوي کې ولا کله کور کمان ورکوي ښه او بل د په وروجه بند کې نه ورځه خو غوښه به باندې بند کې او غوړ به باندې او الله تعالی دې صحت ورکړي امين نه کومالو لپاره قبر رڼا لپاره فقط والسلام. واش کول د ګردو هغه مریضان لکه داسې ډیره جوړه کړي نو دا ټول مرګري بلک دا هيئت ویني دا هيئت دا شکل د ګردو مریضانو علاج کوي. هغه مریضان چې د هغه دارومدار په ډایلیسس باندې بچي قدم رسو شي دې لپاره نو ټول ملګری به ویني. هغه مریضان چې د کوم مریضانو
دارومدار په ډایلیسس باندې وي او هغه هفته کې 2 ځل یا 3 ځل بوزي او د هغه واش کوي، نو هغه پیسې لګول خو لا په خپل ځای ده. خو دا تکلیف چې ته د سوات نه راځې، دا تکلیف چې ته د ملکن نه راځې، دا تکلیف چې ته د کوواټ نه راځې او الارش ته راځې، دا به وزیرستان نه که نه جي. نو د خپو سیډ کټ کې څو خپې وي دا راته ووایې. بل لاس 15 اوچت دي 4 خپې وي. د خپو والا سیټ ته به 4 خښتې یو خپې ته کېږي او 4 به بل ته کېږي، نو دا کټ به داسې شینې داسې به شي. پوهېږې که نه؟ د خپو سیټ ته ښه سر والا که نه چې 4 خښتې ورته کېږي، نو دا به لکه دا کټ دی، نو چې دې ته خښتې کېږي نو دا به داسې به شي که ونه شي. نو هغه چې زمونږ دارو او زمونږ دم کم مریضان کوي، نو هغوی دې په دغسې کټ کې یو 2 شپې سوم دي. بس انشاءالله تعالی ډېرې څه دی پوهېږې که نه جي. د ګردو عام دم چې درد چې په چا باندې راځي، د ګردو لکه دې کې داسې ملګری شته چې د هغه باندې د ګردو عام درد راځي، شته پکې؟ لاس اوچت کړه. د ګس لاس او د ښي لاس دا 2 ځایان چې 10 منټه مالش کې یعنې دا او دا په 15 منټه په 10 منټه کې به د ګردو عام دردونه چې کم دي یا انفیکشن دی به سا به ښه شي. اسانه داسې ډاکټر ته ځئ دومره خرچې کوئ دومره مصارف کوئ. زه یم کشکې داسې وشي که نه، کشکې داسې وشي. دا خو به غټه لاسته راوړنه د غریبو بیچارهګانو مشکلات دي، څوک د ډاکټر وس نه لري، د دوا وس نه لري. نو اوس دا د ګردو علاج داسې کوي چې دا ځایونه وي وسولوئ ښه به شي. او کم کټ کې چې څملئ نو د خپو دپاره د کټ خپې چې دي هغه د خپو طرف ته 2 خښتې اضافه کېدی چې لږ د خپې جګې شي، بس ښه به شئ. کشکې دا شیان دومره اسانه وی. دا به نور ملګرو ته دا خبره ورسوي په دې نیت چې چاته فایده ورسي. یو ډایلیسس مریض دی چې هغه له ډایلیسس نه اوس چې د ډایلیسس مریض وي هغه ته تکلیف وي، اوس یې دغه شانتې سملوئ او زمونږ د دارو دم وله کوو. دی چې که دلته ضرورت راغی ما نه جرم وایي. اسان دی که ګران؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د څومره وخت نه نشي ګرځېدی؟ کم سے کم د 8 کالو شو نشي ګرځېدی؟ یا الله یا سلام یا ارحم الراحمین، بسم الله یا شافی، بسم الله یا کافی. دا الله په حکم خود به خود روان شو په اذن د الله. یا الله یا سلام یا حی یا قیوم. راځه غټ قدمونه به لګلې تبدي زي صغوالي ما شاء الله ما شاء الله. سمي لك ايه زعما دا مخکې نه خو ښه شوی دی ښه دومره راضي او خوشحاله نه ښکارېدلو. د یو ځل د مخکې نه ښه شوی هغې ورته ویل د ډېر دلچسپي ونه ښوده. موږ خو خوشحالېږو چې الله ښه کړی خو قهوه داسې بلل نه 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 څخه مخلوق راغلی دی خلک وګوري. دا کاڼه دي دې لږ فرق کړی دی. دویم ځل یې دریم ځل مې راوست 2 ځله مخته فرق یې کړی فرق یې کړی ډېر کوم ځای نه راځي؟ رنګینه څونه فرق دی کړی انداز باندې؟ اواز اوري؟ مواد هم اوري ما هم ویلي چې اوبه مخکې دا نه شو ویلی؟ نه ما هم ورګه دا مول راځي خو مخکې بیا داسې نه شو.
کینسر لپاره مختلفې نسخې دي، خو یو عام کینسر چې کله هغه کینسر د رسولی شکل اختیار کړي، هغه چې بیا کنورټ شي هډوکي ته، هغه مثانې ته، سریت وکړي، اوږد شي هډوکي ته، مثانې ته، سکین ته. خو یو دا دی چې زمونږ کم د کینسر مونږ کومه پکې ورکوو، یو خو هغه ختمه کینسر شوې دوام خرڅوي. فکر کوم د یوازې دم نه کوي، دې سره ډېر زیاتې دواګانې دي، دواګانې هم خرڅوي. دم شاید پیسې مو ونه لې، اما دواګانو کې ورته پیسې پاتې شي. د لاس کې یو کتاب دی، کتاب کې عکسونه دي د بوټو، او وایي دا د کینسر علاج دی. نن لکه برپور چانده کو چې چاله الله وس ورکړي خوښ هم ده که نه. او بل هغه دې کاوې سره که تیار شي، دا تقریبا ټول پیژني، برهم ډنډي. یاره دا په دې ادیرو کې په اوچو ځایانو کې دا به تاسو هم پیژنئ. ها وګورئ، دا برهم ډنډي او یو بالټي اوبو کې کلکه کلکه ووالی شي چې دا شګې مګې ترېنه لاړې شي، او بیا په یو نوي چټو کې د کور د استعمال چټو زبردست، او دا بیا ولګولی شي او یو ګیلاس اوبو کې ښه جوش کړی شي، ښه برابر دغه شی دی، عام میلاویږي. تاسو شکل صحیح کو جی. نو که چېرته دا د دې تازه کاوه، ټیک ده جی، دا زمونږ عام تلې دا ورسره استعمال شي، د دې کاوه او دغه زمونږ تلې دا چې تاسو څوک او مونږ تلې د الله تعالی په نوم باندې ورکړو، د هغې څه پریشاني نشته دی. خو دا شی یاد وساتئ چې کومه پورې زمونږ د کینسر دارو چاته میلو نشي، نو فلفور د دې نه کاوه جوړوئ او هغه ګرمه ګرمه مریض له ورکوئ. یاره یو لسه ورځې پس تاسو د کینسر مریض چک کړئ، ګورئ چې بیا څه کېږي کینسر مریض سره. کینسر ورته مفت دي که د اورې نه داسې ویښته یې ساتلي، دا شوی بیا بس کم ویښته ساتي. Uno de edad. دلته لږ په خپله ژبه کې یا کینچي روړی شي. زوی نه رالو، اواز رالو، خبر مش وای الله 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 یا سلامو سلام افری. لکه چې دا دی اوس نه پیژني، سپیلني هرمل څوک یې پیژني؟ ښه ملګرو ویډیو اوږدېږي، نور هم خبرې کړي دي، خبرې شته دی، ویډیو شته دی. نو زما پوښتنه دا ده چې دلته دغه پنجابی پیر هغه هم همدغه کارونه کوي او خلکو ته وایي زه شفا ورکوم، لاس کې مې شفا ده، او ځان ته اولاد رسول وایي. او حتی یو عیسوي مې ولیدلو، د هغې ویډیوګانې هم شته، که د چا په کار وي بیا ورته لینک لیږم، چې هغه عیسوي هم داسې خلک راجګوي او د ویلچیر نه راجګوي او بیا هغه دموي او ما خپل دمونه بیا چې هغه روانېږي. نو دلته دا مولوي صاحب مونږ خو بېشکه په دې ایمان او عقیده چې قرآن کریم کې ډېر زور دی، هغې کې شفا ده. خو زه یو پوښتنه لرم، که دغه شفا په دې شکل باندې وي چې دا مولوي صاحب ولاړ دی او خلک ورته راځي شفا، نو ښه نه ده چې مولوي صاحب یو ځان په شانته یو 10 کسان نور هم ټریننګ کړي، هغوی ته اجازه ورکړي دغه دمونه چې زده دي دا ورته وښیي او مختلفو سیمو ته یې ولېږي، مختلفو شفاخانو کې یې ودروي، تر څو په شفاخانو باندې هغه بوج هم کم شي، هغه خلک چې د دوا وس نه لري هغه هم
اوس افغانستان ته د یو څو دانې راولېږي ځکه موږ دلته د سرطان یو شفاخانه هم نه لرو نو دا د سرطان دوام کوي که نه دلته هم ډېر زیات کاڼه دي ګونګیان دي چې څوک یې د علاج نشته دی هلته به مې پاکستان کې به مې نو د په شفاخانو باندې به لږ بوج هم کم شي خلکو ته به سهولت هم رامنځته شي خلک به نورو ملکونو ته لرې لرې ځایونو ته نه ځي په هر صورت ستاسې نظر په دې باره کې غواړم وګورم تاسې هم کمنټونه پرېږدئ چې ستاسې نظر څه دی که ویډیو مو خوښه شوې وي یو لایک ورته ورکړئ مننه ښه وخت